تور بانجان د وینې غوړ کموي. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نننۍ موضوع مو د تور بانجانو په اړه ده. تور بانجان په لومړي ځل په 6مه پېړۍ کې د هند په ختیځ برخه کې کرل شوي ده. اوسنی طب ثابته کړې ده چې د تور بانجان خوړل په وینه کې د کلسترول کچه تنظیموي. بنفش رنګ د نورو پرتله په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه انټي اکسیدن لري. روغتیا پالان وایي په غذایي رژیم کې د دغه بانجان کارول د بندو او یا هم د تنګو شریانونو په خلاصولو کې مرسته کوي. هغه څېړنې چې پر تورو بانجان ترسره شوي دي او پایلې په ویب پاڼه کې هم خپره شوې ده چې تور بانجان کولی شي 50 سلنه پورې په وینه کې کلسترول کچه راټیټه کړي. دا چې تور بانجان یو زیات اندازه اضافي مایعات چې ورته اړتیا نه لیدل کېږي له بدن څخه باسي. د دې لامل کېږي چې د زړه په ښه ډول خپل فعالیت ترسره کړي. نو ویل شوي ده چې د تور بانجان خوړل د زړه د فعالیت له ښه والي سره هم مرسته کوي. دغه راز تور بانجان هغه کسانو لپاره هم ګټور ثابتېږي چې د بډوډې ناروغي لري. تور بانجان په خپل ترکیب کې مس او اوسپنه چې د وینې په جوړېدو کې اړین مدني مواد بلل کېږي هم لري. د تور بانجان په پوستکي کې شته ویټامینونه د هغه غوړي موادو ساتنه کوي چې په مغز کې د سلولونو په غشا کې شتون لري. تور بانجان د فینولیکو ترکیب چې د انټي اکسیدن یو ډول دی او په بدن کې د سرطان، کلسترول تراکم او د باکتریایي عفونتونو مخه نیسي. ښه سرچینه بلل کېږي. پکې شته فایبر د بواسیر او د قبضیت له منځه وړلو لپاره هم ګټور دی. د تور بانجان بله ښېګڼه دا ده چې کله وخوړل شي بدن ته د نورو خوړو پرتله ډېره انرژي ورکوي او انسان ژر وږی کېدلو احساس نه کوي. په تور بانجان کې شته پتاشیم د وینې فشار تنظیموي. تور بانجان کولی شي په وینه کې د ګلوکوز کچه هم راټیټه کړي. نو د هغه کسانو لپاره چې خوړل ګټه رسوي چې د شکر ناروغي لري، دا چې تور بانجان بېلابېل ویټامینونه په تور بانجان کې شته. پتاشیم وینې فشار تنظیموي. تور بانجان کولی شي په وینه کې د ګلوکوز کچه هم راټیټه کړي. نو د هغه کسانو لپاره چې خوړل ګټه رسوي چې د شکر ناروغي لري، دا چې تور بانجان بېلابېل ویټامینونه، معدني مواد او سالم غوړ لري. نو د ویښتانو د ښایست، روغتیا او نرم پوست لامل کېږي. معنا دا چې له ښایست سره مو هم مرسته کوي. نو نورو جالبو او مهمو معلوماتو لپاره زموږ پاڼه لایک او سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ.